أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله پاک ته له رټلی شوي شیطان نه. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. عبس وتولى. تندی یې تریو کړ، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او مخ یې وګرځاوه. أن جاءه الأعمى. لدین چې راغی هغه ته یو نابینا سړی، یعنی عبدالله ابن ام مکتوم، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې د قریشو له مشرانو سره قطع کړلې. وما يدريك لعله يزكى. او ته څه خبرې ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی کیدای شي ستا خبرې پر دې نابینا تاثیر وکړي او دی پاک شي. أو يذكر فتنفعه الذكرى. یا نصیحت ته ځیر شي او ستا نصیحت یعنی قرآن کریم آیتونه به ورته ګټه ورسوي. أما من استغنى. او چا چې بې پروایي وکړه یعنی له دغو آیتونو نه، فأنت له تصدى. تا د هغې لوري ته پاملرنه وکړه، یعنی هغوی بې پروایي کوي او ته پسې کلک نښتی یې چې پروا دې وکړي. وما عليك ألا يزكى. په داسې حال کې چې که هغه پاک نشي نو پر تا یې څه ضمانت دی. وأما من جاءك يسعى. او هغه سړی یعنی نابینا چې تا ته په منډه راغی، وهو يخشى. حال دا چې ویریږي له الله نه هغه، فأنت عنه تلهى. له هغه سړي سره تا بې پروایي وکړه، یعنی کفارو سره د خبرو ته دوام ورکړ او له هغه د مخ وګرځاوه. كلا إنها تذكرة. هیڅ کله نه، دا خو یو نصیحت دی، یعنی بیا داسې مه کوه ځکه چې بېشکه دا صورت یو پند دی له جانبه د الله تعالی ټولو ته. فمن شاء ذكره. نو د چا چې زړه غواړي ودې مني دغه نصیحت. في صحف مكرمة. دا په داسې صحیفو کې نغښتی دی چې مطهرې او پاکې او مبارکې دي، یعنی په لوح محفوظ کې. مرفوعة مطهرة. لوړه مرتبه لرونکي او پاکې دي، یعنی د شیطان له لاسرسي په امان دي او له نورو عیبونو هم پاکې دي. بأيدي سفرة. د عزتمنو پرښتو په لاس کې دي. كرام بررة. او د غوره او نیکو لیکونکو. قتل الإنسان ما أكفره. لعنت دی وي په کافر انسان څومره کلک د حق منکر دی. من أي شيء خلقه. له څه شي څخه الله پاک دی پیدا کړی دی. من نطفة خلقه فقدره. د نطفې له یوه څاڅکي نه دی پیدا کړ، بیا یې د ده تقدیر وټاکه. ثم السبيل يسره. بیا یې د ده لپاره د ژوند لار اسانه کړه. ثم أماته فأقبره. بیا یې د ده ساه واخیسته او قبر ته یې ورساوه. ثم إذا شاء أنشره. بیا چې کله یې خوښه شي هغه به د دویم ځل لپاره راپاڅوي. كلا لما يقض ما أمره. هیڅ کله نه، د هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله تعالی د ته حکم کړی و. فلينظر الإنسان إلى طعامه. بیا د انسان خپلو دغه خوړو ته وګوري.
أنا صببنا الماء صبا مونږ ښې اوبه راتوی کړي دي یعنې له اسمانونو نه ثم شققنا الأرض شقا بیا مو ځمکه په عجیب شانې درز کړې ده فأنبتنا فيها حبا بیا مو په هغې کې را زرغونې کړي دي یعنې غلې او دانې وعنبا وقضبا او انګور او سابه یعنې ترکاري وزيتونا ونخلا او زیتون او کجور یعنې خرما وحدائق غلبا او ګڼ باغونه وفاكهة وأبا او ډول ډول میوې او واښه متاعا لكم ولأنعامكم ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره یعنې د ژوند د وسایلو په توګه فإذا جاءت الصاخة په پای کې چې کله هغه دویمه غوږ کڼونکې چغه وشي یعنې د دویم ځل لپاره شپېلۍ يوم يفر المرء من أخيه په هغه ورځې چې تښتي به یو انسان له خپل ورور نه وأمه وأبيه همداراز به تښتي له خپل پلار او مور نه وصاحبته وبنيه له خپلې میرمنې او له خپلو اولادونو نه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه په هر یو به په دې ورځ داسې حالت راشي چې هغه به له ځانه پرته بل هیڅ چاته پام نه کوي وجوه يومئذ مسفرة په دې ورځ به ځینې مخونه رڼا او روښانه وي ضاحكة مستبشرة ورین خندان او خوښ او تازه به وي ووجوه يومئذ عليها غبرة او په ځینو څېرو به په دې ورځ خاورې دوړېږي یعنې غمځپلې به وي ترهقها قترة او سوي سکور به اوښتي وي أولئك هم الكفرة الفجرة دا تورمخي همدا کافران او فاجران دي صدق الله العظيم رښتیا وویل لوی او عظیم رب